زمون اولاد کمپلیټ طور د نسواراو په لار روان دي کنه زمون خزي کمپلیټ طور نن دا شادي حالونه چې جوړ شوي دي دا خبر یې د چا تقلید دی دا د امریکای او د لندن تقلید دی په امریکا او په لندن کې شادي حالونه جوړ دي ودونو څخه خاص فنکشن چې وي نو هغه په هغه شادي حال کې کیږي نن د معتبرو ودونه او فنکشنونه چې دي په شادي حالونو کې کیږي او د غریبانو په سرکونو کې معتبر په شادي حالونو کې ګډيږي په دې شادي حالونو کې به وګورئ د اولیاء او خزو په کې ساړي والی او د انګريز په لباس کې په شادي حال کې ولاړ د اولیاء او خزو دا چې مونږ ورته سجدي کوو او لاسونه صفو د دوی خزي په شادي حال کې ساړي والی وي او د میمانو په ډریس کې وي او ګډيږي زه دا اورېدو خبرې نه کوم زه د لیدو خبرې کوم مخې لراله تېره ورځو ورسره رور ناست دی فرشته کې د څوک د پلاني خور خبره دا ده چې مونږ هم معتبر ډېر ګرمو کم خلک چې اولیاء ځان ته وایي او بزرګان ځان ته وایي د هغې لونه په کالج کې سبق وایي په یونیورسټو کې سبق او سبق کېږي د غریبو ښځې وګوره په دې بازارونو په دې کوچي بازار کې د غریبو ښځې دلته تماشا وکړه او د معتبرو د ښځو په مال روډ او په صدر روډ او په ګوره بازار کې هلته تماشا وکړه اوس ته دلته په مونځ کې ولاړې ما پسې او ما ته وایې چې اهدنا الصراط المستقیم خدای ما ته سمه لار وښیه خدای وایي سمه لار غواړي سمه لار غواړي الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین تاسوی په الحمدو کې اهدنا الصراط المستقیم داغه جواب راغی چې هدى للمتقین دا قرآن سم لار ده دې ته ګوره په دې روانه خبره خلاصه شو خدای ته دې درخواست کړو منظوري پې وشوه او د منظورۍ نه بعد چې په هغه درخواست باندې ته عمل ونه کې دا د منظورۍ مالک به تا پرېږدي منظورۍ مالک څوک دی الله دی کلام څه دی قرآن دی قرآن سمه لار ده اوس قرآن چې څه ویلي دغسې به کې که دې داسې ونه کړه نو ته دروغ ووایې ته دا مونځ په دروغه کې دا څه چې کې دا دروغ دی فراډ دی دوکه ده حافظ پسې ولاړې او دا آیات راغی چې اهدنا الصراط المستقیم ولا الضالین تو ورپسې څه ووایې آمین آمین دا معنا چې استجب دعای خدای زما دا دعا قبول کړه د امام چې په دې الحمدو کې څه ووایې دا زما امرای دا قبول خدای وایي قبوله مې کړه هدى للمتقین دا قرآن سمه لار ده دې ته ګوره د ښځې تربیت به څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي دي د لور تربیت به څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي دي د زوی تربیت به څنګه کې قرآن چې څنګه د ځان تربیت به ته څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي دنیا کې به اوسېږي څنګه قرآن چې څنګه ویلي خلقو سره به برتاو څنګه کې قرآن چې څنګه ویلي قرآن دام ویلي دي اوس په ایمان ووایي داسې به څوک کی روجه یې نیولي او ماښام له صاحبه دغه بار دی ګاډو والاو نه صاحب اچار هم اغوستي او چټني هم اغوستي او دا نور څه دي مربی اغوستي او پلانې که نه هر مازدیګر چې ګورې دي خلکو دا ګوته یې نیولي او روان زما رښتیا درته وایم چې خپل ځاني دا روژه ماتي کې د بچپن نه یو دا پیکوړې خوښې دي چې هر سړی خوړې شي نور مې نه دا مربی لګي په دې مربو کې نو د هغې به اوس کار خراب شي څه درته وایم اوس به دا ګاډو والا او کار خراب شي یو پیکوړې دي به دا مې خوښې دي د بچپن نه په دې جومات کې ما 10 کاله د طالبګیرۍ زمانه کې پیکوړې ټکېدلې مرچکې بیګانه سړی وظیفه دا 10 کاله خوړې په دې جومات که ته وایې چې دا جومات خو د خانانو جومات دی او مرچکي سره هم څنګه روټۍ خوړه نو
خان څه ته وایي؟ خان په عربي کې خیانت کوونکی ته وایي. ته پوه شو په خبره باندې؟ خان یو خان وا چې د دې جماعت تربیت به کولو، دا غوی د مرګ نه وروسته دا جماعت مسجد هلاک دی. تاسو پوه شوئ په خبره؟ نو د بچپن نه زه د ښه خوراک عادت نه یم، بس دا پیکوړې میکوړې مې لګي او یا چټني مټني. قسم په خدا لا اله الا الله، که زما به په سلو رګونو کې یو رګ کې دا ګرځي چې بیګاله ما چرګ وخوړی، بیګاله ما سره کړې غوښه وخوړی، په یو رګ کې، نو زه به مسلمان نه یم د رسول الله په منبر ناست. بالکل د خوراک مې هوس نشته په زړه کې. او سمې چې دا لیدلي دي چې روجمات تیار دی او आवाज وشو چې مسکین یم، حضرت علی ټول روجمات اوچت کو غلی و، سباله بیا روجه کړه، بیا ماښام روجمات کجورې او ستوان مغل، بیا आवाज وشو چې یتیم یم، بیا هر څه اوچت کا غلی و. په درېیمه ورځ بیا आवाज وشو چې اسیر یم، بیا هر څه اوچت کا غلی و. ورځم روجه او درې شپې روجي. قرآن راغی چې یوفون بالنذر ويخافون یوما کان شره مستطیرا. وفا وکړه حضرت علی او بی بی فاطمه په نظر باندې. دا وفا ولې وکړه؟ دی یرید د هغه ورځې نه چې د کومې ورځې شر به په ټوله دنیا باندې خور وي، د قیامت ورځ به الله دې امان راکړي. بیا ورته څه وایي؟ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. ويطعمون الطعام على حبه، روټه بل ورکړه على حبه سره دې چې بخپل ورته نهارو، بخپل ورته وګیو او بخپل وګي د بل وګي له ترجیح ورکړه. چاله ورکړه مسکینا ويتيما واسيرا. زما عزیزانو دسه بسوکو کی بس ما جګر دته پروګرام لګېدلې یو आवाज په کوڅه کې وش او تار سوچت کې زبه حکم مونږ مليان به مولا ته د جماعت ټیم کې ورشه چې په سرمن دی مباسي وبه یو کیسه ما تاسو ته کړې و دي رامداس کې مونږ ویو مولانا او چتراله جمعې شپه ډېر فاتحه راغلي وي. نو یو سړی راغی مومندو جوړې کسو چې مولا صاحب وګیا مل غړوړې راکنه دی ورته هغه وګیا ما وې ستیت کې زه سچر خو نه یم چې تیت راته کې وګیا ما نو دی ورته چې دو کونټه تلاس کو هغه مخ کې منډي و دی ورپسې منډي ګردو په چتراله جبه کې خرته نو چراغ نو مال ظالمه دا دومره روټه پرتی وي خو لګه بده ور کړې وې کنه وینا کله حرامیان بیا عادت کیږي. نو خدای دې دغه نم ساته چې څنګه یې دغه سیو اغله په لار ناشتو سړی په تیرې دی ول څوک یې لکا ول چې څنګه یې دغه سیو چې تیر شو مرګر ورتل چې دا دې سوې اغلو ته مې چې تاسو غلې مونږ هم غلې نو غږ راته نکو چې څنګه یې دغه سیو خدای دې په پیرو امړاو په پیرو اموړي دا پوری کې چې واسکټه غوستي تشلاس چې ولدا سي ورک ډک لاس چې ورک خدای دې کامیاب خدای دې ډېر او چې تشلاس درومه خدای دې ورکو شو زه اړه دې خدای په دا دعا کوي چې یا الله د خپل خزانه غیب په دې زمانہ کې می چاته محتاج کوا ما. زما عزیزانو دی یو ټکی ته سوچ وکي چې اهدنا الصراط المستقیم. اره وخت څومره منځونه چې کې خدای نه سم لار غواړي او خدای وې سم لار قران ده. د دنیا ټوله فیصله بم په قران کې او د کور او د دین فیصله بم په قران کې. الا بدی منځي کینی یو کارغوي یا یو مارغوي پروژه کې دیم ټونګي واله او په کوجه کې دیم ټونګي واله چې سدي په دا 60 درواچو لوګ ته پوښښ په خبر وخت را نه چاته پوسو کو چې پروژه کې څوک مړ شي د جهنم دروازې بندي او پلانې دي مارتل ماما تنګوا مې ما د جهنم دروازې بندي د قبر دروازه خو کولوي کنه کولوي کنه. الله دې دا اغړم بش په نه ساته چې کوم په قبر کې در باندې راشي. زما په خدای قسم دې چې 2 کروڑ جهنمونه دې یو شپې ته ایست دې یو شپې ته دا ډومبه شپه دې چې کوم په قبر کې راشي
کروڑونه جهنمونه دیته ایست نو مال د دوزخ دروازې بندي کنه د قبر دروازه خو کولاوي خپل چې دی واخلې التا دی کېږدي خد سنبال کا بیا درنه لیږدي درته براشي د قهر ریږدي تکیا د خدای شاپ ګورستان کې جناب محمد رسول الله فرمایلی دي چې په داسې شکل کې ورته راشي چې دا مړی ورته وګوري نو الله دې په خپل خدای کې تینا مارغانه موساد په داسې شکل کې ورته راشي چې یوازې مې او دومره تنګ غوندې ځای مې او په داسې شکل کې درته راشي چې زړه درنه بوټ وځي د قبر دا ړومبی شپه دې ته سوونه دوزخونه ایست واخر دعوانا یو خبره مې کوله په چیچن کې څه حال دی روس څه قیامت برپا کړی دی په مسلمان نن په مخ د ځمکه چې څومره مسلمان ملکونه اوسېږي تاسو د یو ملک چېرته آواز واورېدو چې د یو ملک هم واورېدو نن د ځمکې په سر ټول ملکونه چې دي دا ټول د امریکې خوریونه دي هر یو ملک دا وایي چې ماما خفه نشي ماما خفه نشي اسلامي ملکونه ماما چې دی هغه صدر کلیکټن دی چې کما بیان ورکو نو ماما به خفه روس چې د کابل د طرف نه څنګه خدای تباه او برباد کو نن یې وګورئ تاسو په دې اوصاف اخبار کې څومره جازونه غورځېدلي دي څومره څه بلا دي ټینکونه تباه شوي دي الله به انشاءالله داسې لکه د طالبانو په رنګ کې چې خدای روس تباه کړی دی د چیچن په رنګ کې به هم خدای تباه کړي خو افسوس دی د ځمکې په سر د مسلمان ملکونو دپاره ایران نن څومره بد تاسو وایي هغه ایران پته ولګوئ چې ایران چیچن سره څه کوي عزیزانو د یو ټکي باندې ډېر سوچ کوئ چې دا کوم مونځ چې تاسو کوئ په دې کې هر رکعت کې دا ټکی وایي په هر رکعت کې الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نعبد تعالى عبادتكم وإياك نستعين او تانا امداد غواړم ورپسې بیا وایي چې اهدنا الصراط المستقيم خدایا ما ته سم لار وښایه دا دعا تاسو د مانځه په هر رکعت کې وایي په دې ځان پوه کړی نه دی عزیزانو اول خو عام طور باندې چاله د مونځ ترجمه نه ورځي دا نه پوهېږي چې زه په دې مانځه کې څه وایم سبحانک اللهم مې ووې ما څه ووې التحیات مې ووې ما څه ووې سبحان ربی العظیم مې ووې ما څه ووې سبحان ربی الاعلی مې ووې ما څه ووې ربنا اتنا فی الدنیا مې ووې ما څه ووې په دې څوک نه پوهېږي او چې په دې نه پوهېږئ نو دا مونځ نه دی بیا حکم در نه تپوس کم یو در کې را پاسم چې ښه غوړ غوندي دا چې تاسو کښېنئ التحیات لله والصلوات والطیبات په دې یو تحیه وګوره چې دې کې څومره لوی خوند دا تحیه لفظ د معراج په شپه باندې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله ملاقات شو 27 رجب ملاقات یې وشو نو الله ته تپوس کوي چې ته چې د دنیا نه راتلې او دا کروڑونه میل مزل دې پاس کړی دی نو تا ماله څه تحفه راوړه ماله دې څه راوړي دي اوس د پیغمبر عقل او د پیغمبر شان او د هغه رنګ ته ګوره الله خو سه انسان نه دی چې د خوراک شی ولا تحفه یوسي یا کپڑے ولا یوسي دا الله د شان مناسب تحفه وایي څه وایي التحیات لله والصلوات والطیبات تحیه په عربي کې تحفه او ډالۍ ته وایي التحیات تحفه مې راوړې د تعالی رای الله د څه شي الصلوات والطیبات یا الله تحفه مې درته دا راوړې ده چې زه به ستا منځونه کوم او ستا پاکي به بیانوم
دا د پیغمبر جواب دا الله د سوال په مقابله. نو الله ورته سوي چې خطا مال دا تو فروړل السلام علیک ایها النبی، پتا دې سلام وی زما محبوبه. اوس محبوب سوي محبوب وای چې نه السلام علینا وعلى عباد الله الصالحین. خدای په ما خو دې سلامي، استا په بندگانو کې چې کوم نیکان دي پاغي دې سلام. خدای سره ملاقات ته او ته هیر نه، خدای سره ملاقات ته او ته هیر نه. نن د دنیا یو حکمران سره چې د چا ملاقاتي په ایمان مې تاسو یاد دي تاسو لیډران صاحبان چې دي د دې بچ نواز شریف سره یا بے نظیر سره ملاقات وته به یاد وي که دوی له خدای پاک د چرګو ټوغه کې راو د چرګو مرض پر راشي چې یو پاتې نشي. اوس خلک راشي وړي چې داس دړای ملاوي دانه ملاوي مال هغه پرونم چې د مور میړه له وټونه ورکړي دي خو هغه پسې ځای کنه ځای رخصي خدای په جندل قوم یې خدای بند دونه زیات ذلیل کوي. دا مشر څوک څه لپاره جوړوي؟ دین پکې نشته، دنیا پکې نشته، روټۍ پکې نشته، جامې پکې نشته، کور د دوی لوټې لوټې شته نو چې دومره هم نشي کولی چې د خپل علاقې دپاره د وړو بندوبست وکړي. ما ته څه وایي؟ نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې د پیغمبر غوندې مشر په هغه وخت کې هم ته هیر نه چې په کوم وخت کې د الله غوندې ذات سره ملاقات. یو خبره پکې دا وشوه یا الله ته په قیامت کې زما د امت سره څه چل کې. الله ورته وفرمایل چې حبیبه ته په لاس کړه او زه به بخمه، ته په لاس کړه او زه به بخمه. دې ته وایي شفاعت کبرا، عظیم شفاعت د قیامت په ورځ بچی دی هغه د جناب محمد رسول الله. تاسو خیال راغی؟ نو زما عزیزانو عرض مې دا چې مونږ تاسو چې په مطلب نه پوهیږئ نو اصل اوچتېږه او پاسېږه او ډغرې واهه چې دومره هم ته نه پوهېږي چې ما دې مانځه کې خدای پاک نه څه وغوښته. نو اهدنا الصراط المستقیم په هر مونځ کې تاسو هر رکعت کې دا ټکی وایي یا الله ما ته سمه لار وښیه. کومه سمه لار؟ صراط الذین انعمت علیهم، دا هغه خلق لار راته وښیه چې تا په انعام کړی دی، چې پیغمبران دي، اولیاء دي، صدیقین دي، صلحاء دي، د دې خلکو لار راته دا بستا په هر رکعت کې دا به د تصور وي. اهدنا الصراط المستقیم چې ته ووایې د ټول طرف ته به د دماغ بوځي د دغه خلقو لار راته وښیه او ومې ساتې د څه شي نه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، غیر د هغه کسانو د لارې نه یا الله چې تا پې غضب کړی دی چې یهود دي، نسوارا دي، مشرکین. د یهودو او د نسواراو د مشرکینو د لارې نه مې خدای په امان کې وساتې. اوس ګورئ